سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق الله العظیم. پرونی سبق کې مونږه د دریم نعمت وضاحت کړې ده. د اول آیت د صحیح الله پاک په دې کې فرمایي وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ او یاد کا کله چې ویلي رب ستا للملائکة فرښتو ته انی جاعل فی الارض خلیفہ بشکه زه پیدا کوونکی یم په ځمکه خلیفہ یو بل پسې راتلونکي مخلوقات یا نائبان د جناتو یا تابعدار خپل. نو بیا مونږه په خلیفہ باندې بیان کړو چې خلیفہ خلافت هم اغستې شوی دی نه. خلافت څه ته وایي د هغې تعریف مو کړو او بیا خلیفه مقررولو د هغه څلور طریقې وي او د هغې دپاره 10 شرایط هم مونږ ذکر کو. نو بیا قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء دې کې بیا جواب د فرښتو چایا پیدا کوي په دې ځمکه هغه څوک چې فساد خوري په دې کې او وینې به تویي د یو بل د حقوق الله او حقوق العباد به ضایع کوي یا دا چې فساد فی الدین او فساد فی الدنیا به کوي. په دې څه اشکالات او درې د هغې جوابات هم مونږ ذکر کړو پرونی سبق کې. نو مونږ یو بل آخري اشکال دا پیش کړو چایا د فرښتو حسد پیدا شد انسانانو سره چې د هغې په پیدایش فرښتو وی چې دی فساد خوري په ځمکه یو بل وینې تویي. هغې په جواب کې مونږ ویلو چې نه دا به طور انقیاد خپل عجز خپل هغه تابعداري هغې الله ته ښکاره کوي. د دې وجې نه فرښتو ویل چې تا هغه څوک پیدا کې په ځمکه چا فساد به خورئ نو دا خپل تابعداري ښکاره کولو دپاره. او بیا ما ویلو دلیل پې څه شی دی دا مخکې جمله ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک دا جواب دی د هغه دریم شبهې د هغه دریم اعتراض هم چې پرونی سبق کې مونږه پیش کړی ونحن او مونږه نسبح بحمدک نسبحو پاکی بیانو د ذات ستا بحمدکا په صفاتو د الوهیت ستا لګیایو ونقدس لکا او پاک گنو ذات و صفات ستا ونحن نسبحو او منگا نسبحو پاکی بیانو د صفات استا. تسبیح دا تنزیح د ذات ته وی یعنی ذات د الله د نقص نه پاک ګڼل دیتا تسبیح وی. ذات د الله د نقصاناتو نه پاک ګڼلو ته سوی تسبیح. نو دی وی نسبحو پاکی بیانو د ذات ستا یعنی ستا ذات مونږه د نقصاناتو نه پاک ګڼو ستا ذات کې نقصان نشته. بیا ورپسې متصل وی بحمدک
په صفاتو د الوهیت ستا لګیایو. بحمدک تحمید څه ته وایي؟ تحمید وایي توصیف د ذات ته، یعنی اوچت صفات ورله ویل. نو گویا کې د نسبحو تسبیح تعلق دا د ذات د باری تعالی سره شو چې ذات ستا پاک ګڼو، او بحمدک تحمید تعلق د صفاتو سره شو چې مونږه صفات هم صرف ستا د پاره ګڼو، چت صفات، اعلی صفات. نو د تسبیح تعلق د ذات سره او د تحمید تعلق د صفاتو سره. ځکه ما مانو که نسبحو پاکی بیانو د ذات ستا ذات پاک ګڼو یا الله د نقصاناتو نه، ستا ذات کې نقصان نشته، ته پوره یا الله. بحمدک معنا موقع په صفاتو د الوهیت ستا لګیایو، ځکه د دې تعلق د صفاتو سره دی. نو سوره صفات د الوهیت چې دی هغه هم تعالی وایو یا الله. نو دا وګوره خپل هغه عاجزي الله ته ښکاره کوي، خپل تابعداري ښکاره کوي چې الله ذات هم ستا مونږه د نقصاناتو نه پاک ګڼو، او صفات د الوهیت هم مونږه تعالی وایو که نه یا الله. ساجد دی چې نور پیدا کې. ګوره دلته تسبیح ذکر که په دې کې تخلیه شوه، تسبیح کې تخلیه، تا خا لام یا گولتا تخلیه، او بیا ورپسې بحمدک تحمید کې تحلیه شوه، تحلیه، تا حا لام یا گولتا تحلیه بغیر ټکی والا حا. نو تسبیح کې تخلیه او تحمید کی تحلیه. مراد ته شو تسبیح کی تخلیه. تخلیه معنی خالی کول، یعنی خالی د نقصان نه، د شریک وغیره نه. تسبیح کی اشاره ورته وشو. منګه ستا ذات خالی ګڼو د نقصان نه، د شریکانو نه، بالکل پاک ګڼو دا غینا. او بحمدک تحمید کې تحلیه شو، تحلیه تا حالام یا گولتا معنی آراسته کول، خیسته کول په صفاتو د الوهیت. او گویا کې فرښتې الله پاک ته وایي چې یا الله منګه ستا ذات هم د شریکانو د نقصاناتو نه پاک ګڼو، او منګه صفات د الوهیت اوچت اوچت صفات هم صرف تعالی وایو. نو دا حاصل د دې کلام ونحن نسبح بحمدک چینی نامناسب صفاتونه مونږه ته پاک ګڼو، تمام د کمالات صفات خاوند تا ګڼو. څوره نامناسب صفاتی ستا ذات و صفات ته پاک ګڼو، څوره د کمال صفاتی ستا ذات او صفات مونږه د کمال ګڼو. نسبح بحمدک کې ذات و صفات د باری تعالی ته اشاره شوه. بیا ورپسې وی ونقدس لک، نقدس لک او مونږه پاک ګڼو ذات و صفات ستا. اوس نقدسو په دې کې مونږه معنی د ذات او د صفاتو دواړو کو. دا ځکه چې تقدیس نقدسو تقدیس تعلق د ذات و صفات سره دی. لکه وروسته د تسبیح تعلق د ذات سره او د تحمید تعلق د صفاتو سره. اوس دلته د تقدیس تعلق د دواړو سره دی، د ذات سره هم د صفاتو سره هم. نو دلته تکرار وکړو په کلام کې. تکرار یې ولې وکړو؟ للتاکید. وروسته ویل نسبح بحمدک پاک ګڼو ذات ستا، بحمدک په صفات د الوهیت ستا لګیایو، هم ذات ستا پاک ګڼو هم صفات. نو دلته بیا دوباره تکرار یې وکړو په لفظ د تقدیس سره، ونقدس لک او پاک ګڼو ذات و صفات ستا. نو دا څه دپاره؟ للتاکید ښه. یا بله معنا نقدس معنا د نعظمو، نعظمو زوا سره لیکل کېږي، نعظمو
نو داسې مطلب دی د دې ونقدس لک ای ونعظم ذاتک ونعظم ذاتک ستا د ذات تعظیمم کوو تعظیمم مونږ کوو عظمتم ستا ذات لګنو دا مانوم کې دی شي ونقدس لک یعنی ونعظم ذاتک او ستا د ذات تعظیمم کو د ذات ستا دا دویم معنا اوله معنا ونقدس لک او پاک غنو ذات او صفات ستا دویم معنا ونقدس لک یعنی ونعظم ذاتک او تعظیم کو مونږه د ذات ستا یا دریم معنا نقدس معنا نقدس نفوسنا لک دا دریم معنا شو نقدس نفوسنا لک نو معنا بداسي شي ونقدس نفوسنا لک او مونږه پاک صاف ساتو خپل نفسونه ستا د تابعدارۍ دپاره دا خسته معنا ده ونقدس لک یعنی ونقدس نفوسنا لک او مونږه پاک صاف ساتو خپل نفسونه ستا د تابعدارۍ دپاره ځان مونږه پاک ساتو نه په شرکیاتو نه په بدعاتو نه په ظلم نه په فساد مونږه خپل ځان ګنده کوو ځان هم پاک ساتل ستا د تابعدارۍ دپاره یا الله او دا معنی قرطبي کړي دي په تفسیر قرطبي کې یا بل توجیح ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک د دې ټولو یو توجیح بل کو ونحن نسبح بحمدک د دې تعلق دی د زمان حال سره زمان حال د اوس حالت سره تعلق شو ونقدس لک د دې تعلق دی د زمان معال سره یعنی راتلون کې حالت نو معنا داسې شوه چې اوس هم مونږ ستا د ذات او صفات پاکي بیانو آینده به هم مونږ ستا د ذات او صفات پاکي بیانو بیا وری نحن نسبح بحمدک تعلق د زمان حال سره ونقدس لک تعلق د زمان معال سره راتلون کې زمانه سره او معنا داسې شوه ونحن نسبح بحمدک او مونږه پاکی بیانو د ذات ستا په صفاتو د الوهیت ستا لګیا یو اوس په دې موجوده وخت کې ونقدس لک او پاک غنو ذات او صفات ستا آینده به هم مونږه دا کو دا نه چې سمودي د پاره بهرحال تعلق د دې تسبیح او تحمید د ذات او صفات سره دی او د تقدیس تعلق د ذات او صفات سره نو دای لت تاکید تکرار دلته کړی دی نو دی خپل هغه عاجزي انکساری خپل هغه تابعداري الله ته وړاندې کړه چې الله مونږه اعتراض نه کوو نه مونږه حسد کوو چې ته ولې پیدا کې په ځمکه هغه څوک چې فساد خوري او وینې تویېدي او بل مونږ یو یا الله مونږه ستا تابعداري کوو مونږ ستا پاکي بیانو د ذات او د صفات نورو ته ساجت دی بیا الله پاک ورته جواب کوي قال وی الله انی اعلم یقینا ز اعلم خپویګم پاغه صلی الله تعالی چې تاسو نه پویګی یقینا ز خپویګم پاغه چې تاسو په نه پویګی ګور دیږي کې الله پاک اثبات د علم کوي ځان ته نفي د علم کوي د ملائکو نه کم یو علم د علم الغیب اثبات د علم الغیب کوي ځان له انی اعلمو نفي کوي د علم الغیب د فرښتونه ټولې فرښتې ولاړې هغې نه نفي کوي لا تعلمون تاسو نه پوهېږئ چې دا خلیفه به څنګه وي په دې زه پوهېږم تاسو پرې نه پوهېږئ په دې لنډه شانتې جمله کې الله پاک د انسان هغه خلیفه چې پیدا کړي دغه ټول صفات یې څه کو بند کړه گویا کہ اللہ پاک کو فرمائل چې د خلیفہ د پیدا کولو حکمت پاغه زخه پویګم
تاسو د هغې په حکمت باندې نه پوهیږئ، تاسو ته پته نشته. مانه تاسو صرف د هغې نقصانات ذکر که چې تاسو یې یفسد فیها ویسفک الدماء چې دوی به فساد خوري په دې ځمکه، حقوق الله به دوی پیمالی، حقوق العباد به دوی پیمالی. تاسو صرف د هغې هغه نقصانات ذکر که، حالانکه د هغې کمالات هغه ما ته معلوم دی، د هغې کمالات ما ته معلوم دی. او د دې کمالاتو بیان به انشاءالله هم دې آیتونو کې مخکې راشي چې الله پاک فرښتو ته به وایي، فرښتو ته د آدم علیه السلام وړاندې په دې ورپسې آیت کې وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکه فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقین. چې فرښتو ته وایي د دې اشیاو نومونه ذکر کوي، نو هغې څه وایي سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. نو بیا ورپسې الله فرمایي الم اقل لکم انی اعلم، ما تاسو ته نو ویلي چې زه ښه پوهېږم. نو گویا کې یو کمال الله پاک دلته د انسان بیا مخې ته ذکر کوي د دې خلیفه چې هغه څه شی دی، هغه علم دی. تاسو خو نقصاناتو ته وکتل چې دی به فساد خورئ او دی به وینې تویې دی یو بل، حالانکه مخې ته ما ته پته ده چې د دوی کمالات څوره دي. د آدم بابا او د هغه د بچو هغه یو کمال پکې الله پاک ذکر کړی دی، علم آدم، چې علم یې ورکړی آدم ته. دا لوی کمال دی ښه علم چې الله پاک ورله علم ورکړی. او یاد ساتي د دې علم په سبب آدم علیه السلام ته درجه هم ملو شوی په فرښتو په جناتو باندې، هغه به مخکې انشاءالله د هغې بیان راځي. بل تاسو به وګورئ چې په تمامو کمالاتو د انسان کې اول کمال الله پاک څه شی ذکر کړی دی؟ علم آدم، علم یې ورله ذکر کړی دی. او علم یقینا چې په تمامو اشیاو کې اوچت سیز دی په دنیا کې. د علم عمره اوچت سیز په دنیا کې په آخرت کې نشته ښه. دا د ټولو نه اوچت دی د تمامو نعمونه، کاغه مال وي، کاغه زر وي، کاغه زمین وي، چې هر څه وي، عہده وي. خو یاد وساتئ د الله پاک د کلام علم ته نشي رسېدی. خو علم هم ګورئ دا د دنیا علم نه یادي ښه، د خپل کلام د خپل کتاب علم یادي. کاغه په هرې زمانې کې و، کاغه تورات و انجیل و زبور و صحایف او کاغه قرآن دی تر قیامته، دغه علم ذکر کوي. نو الله پاک فرمای قالو یا الله انی اعلم، یقینا زه په تاکید سره وایي زه عالم ښه پوهېږم، ما پاغه الله تعلمون چې تاسو پې نه پوهېږئ. وختي مې وی چې دی کې الله پاک اثبات د علم کوي د غیب ځان ته، چې عالم الغیب زیمه. او د دې وضاحت مخکې را روان دی چې هلته الله فرمایي انی اعلم غیب السماوات والارض، 33 کې را روان دی. لکه ما ووی دلته چې انی اعلمو کې اشاره څه ته کوي؟ علم الغیب ته، چې دا صرف زما دی، زما صفت دی. او د دې تایید مخکې آیت را روان دی 33 الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض. آیا ما نو ویلي تاسو ته یقینا زه پوهېږم په پټو د اسمانونو د ځمکو؟ دا مکه علم غیب شوخه، علم الغیب خاصه د الله شه. د آدم علیه السلام د تخلیق نه وړاندې الله پاک علم الغیب خپل خاصه ګرځولې او مونږ ته یې ښودلې. او دغه اوچتو مخلوقاتو د ملایکو نه هغه یې نفي کړی، ما په هغه څه لا تعلمون چې تاسو پې نه پوهېږئ، تاسو ته په هغې پوهه نشته، تاسو سره علم نشته. او نن انسان وپاسېږي دی به دعوو کې چې فلانی عالم الغیب دی، بابا عالم الغیب دی، پیغمبر عالم الغیب دی. عالم الغیب دا فقط یو الله دی، الله نه بغیر بل هیڅ څوک هم عالم الغیب نشته. نو په دې آخر کې دای ثابت کړ. نو پایت کې سو پایت کې الله پاک فرښتو ته وی چې زه خلیفہ جوړوم، یو بل پسې راتلون کې مخلوق
یا د جناتو نائب یا خپل مامور جوړوم پزمکا. نو فرښتو سوې یا الله تاغه څوک جوړې چې فساد بخوري پزمکو ویني به توي دی بل منګ یو کنه منګ ستا د ذات او صفات پاکي بیانو. نو الله پاک وی انی علم ما لا تعلمون، یقینا زه پوهیږم په هغه څه چې تاسو پې نه پوهیږئ، ما سره علم شته تاسو سره نشته. ورپسې وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکه. په دې کې د آدم علیه السلام پیدایش اوس شوی دی، نو هغه ته د علم ورکولو بیان دی. ان شاء الله هغه به سبانی سبق کې ذکر کو، ترجمه کوم وکی دی. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، او یاد کا کله چې ویلو رب ستا للملائکة فرښتو ته انی جاعل، یقینا ز پیدا کون کیم فی الارض پزمکا خلیفتن یو بل پسراتلون کی مخلوقات. قالو ویل دوی اتجعلو، آیا پیدا کوي فیا پدی زمکا من غسوک یفسدو فیا چې فساد بخوری پدی کی، ویسفک الدماء او تو یی بوینی د یو بل، ونحنو منگا نسبحو پاکی بیانو د ذات ستا، بحمدک پا صفاتو د الوهیت ستا لگیایو، ونقدس لک او پاک گنو ذات و صفات ستا دوان پاک گنو. قالوی اللہ انی اعلمو، بیشک زخ پوئیگم پاغس اللہ تعلمون چه تاسو پی نپوئی گئی. وصل اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابی اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.